هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه. الله وی په هغه ورځ به بعض مخونه ذلیله وي، د قیامت په ورځ به بعضو مخونو باندې ذلت ښکاري. وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه. یعنې څه معنی په دې شته استاد؟ عامله عمل کوونکې به وي، یعنې دا نه چې دنیا کې محنت نه دی کړی، دې خلکو ښه محنت کړی دی. ناصبه ځان یې هسې ستړی کړی دی. الله دې داسې حالاتو نه موږ وساتي چې یو سړی په دنیا کې ځان ستړی کړي او ور مخامخ شي الله ته او په تله کې هېڅ هم نه پراته. یو عمل ولم الله نه قبول کړی، هغه ټول الله واپس کړی. هغه عمل چې د کړي څه وجه خو به یې که نه، هسې خو الله یو عمل نه واپس کوي که نه، هسې خو د ده تله نه ده خالي شوې که نه، هسې خو د ده د اعمال نه دي مردود شوي، خو څه بیماري پکې وکړه نه، څه چل وکړه نه. نو زما تاسو ته د زړه د کومې نه دا نصیحت دی چې عمل کوئ نو دا غم او سوچ او فکر لره چې دا عمل به الله قبول کړی او که نه.